د واک تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو جبري ایستل یوه ننګونه بللې او په خبره یې دغه موضوع به د دوحې په غونډه کې شریکه کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې خلیل الرحمن حقانی ویلي شاوخوا 2.5 میلیونه ایستل شوي کډوال سرپناه ته اړتیا لري. د بخښنې د نړیوال سازمان او پر بشري حقونو د څار سازمان په ګډون 10 سازمانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه استول شوي لیک کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په موخه د ملګرو ملتونو په ناسته کې د بشري حقونو د فعالانو د ښځو او د سولې فعالانو د ګډون په اړه د ډاډ غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې راغلي چې د دوحې په راتلونکې غونډه کې باید د ښځو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي او دغې برخې ته ځانګړې پاملرنه وشي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د دغه وزارت له لوري د پولیو ناروغیو د نمونې د تشخیص لابراتوار په پرانیست غونډه کې ویلي چې په کابل او خوست ولایتونو کې د سرطان او زړه د ناروغیو روغتونونه په پام کې نیول شوي. قلندر عباد دغه راز زیاته کړې چې په کندهار ولایت کې به د مور او ماشوم 400 بستریز روغتون هم جوړ شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي چې دغه وزارت سرپرست وزیر د آذربایجان له یوه ملي سوداګر نورسالف سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د دواړو لوریو د سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې جوړېدو په تړاو خبرې کړي دي. د لوګر ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې 8.5 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد ریاست مسؤلین وایي دوی په یاد ولایت کې د سړکونو د ساتنې په موخه ټولو موټر چلوونکو ته په ټینګار سره ویلي چې د ټاکلي وزن مطابق د موټرو وزنونه برابر کړي. له هیواده بهر د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د ټاکنو په کارکوونکو او ځینو د رای اچونې په مرکزونو بریدونه کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې وسلوالو بریدونو کې پاکستاني پولیسو او رای کاروونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو د کره شمیر په اړه یې معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د فضایي څیړنو ادارې یا ناسا خبر ورکړی چې نن یې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته استولې ده. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه سپوږمکۍ به د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و لیدل شوی. او وروستی خبر هم د سپورت له ډګره د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د جمعې په ورځ د یوه ورځنیو لوبو لړۍ پیلیږي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه سریلانکایي لوبډلې ته بایللې ده. د یادولو وړ ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به له 500 ورځو لوبو وروسته د 23 ورځو لوبو لړۍ هم پیل شي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له لیدلو مو مننه. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.